بسم الله الرحمن الرحیم. د بریا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم او دا د فوټوشاپ 14مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې لکه څنګه چې ما تاسو سره وعده کړې وه چې بعضې ویډیوګانې به د ډیزاین په بخش کې جوړوم چې څنګه موږ تاسې کولی شو یو ډیزاین جوړ کړو، بالخصوص داسې یو ډیزاین چې له مختلفو عکسونه موږ تاسې یو ډیزاین جوړو. نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا ویډیو هم خوښه شي. که چیرې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو در سره حتما لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو آینده ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ. نو کله که غواړو چې داسې یو ډیزاین جوړ کړو دوستانو، نو چې مختلف عکسونه سره پکې یو ځای کړو، نو عکسونه باید ولرو. مثلا زه دا بعضې عکسونه لرم، نو کوم عکسونه چې تاسې غواړئ چې ډیزاین کې استفاده کوئ او ډیزاین ترې جوړ کړئ، نو کوشش وکړئ چې ښه عکسونه په ښه کیفیت کې عکسونه چې ریزولوشن یې ښه وي پیدا کړئ. مثلا دا عکس ته نسبتا ښه ده، مثلا دا عکس ته یا د کوم عکسونه چې ما راخیستي دي نسبتا کیفیت یې ښه ده. نو کوشش وکړئ چې داسې عکسونه استفاده وکړئ چې د هغو کیفیت ډېر ښه وي. دا عکسونه بعضې راته اشنا صاحب لیږلي دي، نو له اشنا صاحب نه ډېره مننه چې ما سره یې همکاري وکړه. نو کله چې تاسې غواړئ عکسونه، مثلا زیاتره خلک له انټرنیټ نه اخلي، نو کله چې له ګوګل یا انټرنیټ نه عکسونه اخلئ، مثلا دا ګوګل ویب سایټ ته او ما دلته پکې انځورونه سرچ کړي دي، نو کوشش وکړئ چې د ټولز نه استفاده وکړئ. کله چې ټولز کلیک کړئ دلته به سایز ورته انتخاب کړئ. مثلا په ټولز کې سایز کې کوشش وکړئ چې غټ سایز عکسونه انتخاب کړئ تر څو چې عکسونه مو ښه کیفیت کې وي. څومره چې عکسونه ښه کیفیت کې ډیزاین کې به هغومره ښه ښکاري، او که کیفیت یې کاته وي نو بیا امکان لري چې ډیزاین ډېر خراب ښکاره شي. نو دوستانو ما دلته 2 میګا پکسل کې کلیک کړی ده، که څومره زیات کړو نو نور به هم ښه شي. نو چې کله سرچ ریزلټ راته راغلی ده نو ټول دغه عکسونه دي. نو که په هر عکس باندې مونږ تاسې کرسر کیږدو او دلته یې اندازه وګورو، ویني 1350 په 3300 کې ده. مثلا دا هم 2053 2253 په 4000 کې ده. نو چې څومره اندازه زیاته وي هغومره به کیفیت بهتره وي. نو بیا دا عکسونه کوشش وکړئ چې په نوې صفحه کې خلاص کړئ، او په نیو ټاب یا راسن کلیک ور باندې وکړئ چې نوې صفحه کې خلاص شي. ما دلته تیار نوې صفحه کې خلاص کړی، نو وګورئ دا نوې صفحه کې چې هم خلاص شوی ډېر ښه روښانه او ډېر ښه کیفیت یې ښه ده. نو بیا دا عکس رایټ کلیک او سیو یې کړئ ځان سره، بیا دا وروسته په ډیزاینینګ پروګرامو کې استعمال کړئ. چې ما دلته تیار بعضې عکسونه چې کوم زه غواړم ډیزاین کې استفاده کړم، تیار مې دا عکسونه راخیستي دي. مثلا دا ده او دا ده دا ده. زه له دونه غواړم چې دغسې یو ډیزاین جوړ کړم. نو څنګه به دا ډیزاین جوړو؟ اول یو نوې صفحه به کلیک کړو. نو صفحه اندازه هر څومره اندازه چې تاسې غواړئ ویډیور هایټ هغومره ورکړئ، څومره چې ستاسې خوښه وي هغومره ویډیور هایټ ورکړئ. نو زه فعلا له کومه اندازې نه استفاده کوم، همدغه 1920 په 1080 کې چې تقریبا فول ایچ ډي ده، نو زه د فول ایچ ډي نه استفاده کوم. ریزولوشن یې 2 ده. که غواړئ چې های ریزولوشن کې شي نو امکان لري چې ریزولوشن یې ورته زیات کړئ. نو زه فعلا همدغه ریزولوشن نه استفاده کوم او اندازه هم همدې نه استفاده کوم. کریټ کلیک کوم تر څو ماته یو صفحه راشي. په دې صفحه کې زه دلته تیار ګایډلاینز هم لرم چې راهنما په طور به استفاده ترې کوو، خو فعلا زه استفاده نه ترې کوم او دا په ویو منیو کې کلیر کوم چې فعلا ختم شي. نو راځو ډیزاین شروع کوو. اول هر هغه عکس چې ستاسې په نظر باندې اسانه وي او ښه کیفیت والا یم هغه عکس راواخله. زه به اول دا بیکګراوند کاپي کوم، سلیکټ آل، کنټرول A، کنټرول C کاپي به یې کړم او را به شم دلته په دې عکس کې به یې پیسټ کړم چې زما بیکګراوند شي. کنټرول T به ووهو چون عکس ډېر غټ ده، لږ به یې ووړ کړو تر څو د دې بیکګراوند په اندازه شي. دا تقریبا د بیکګراوند په اندازه شو. یو دا عکس راغی. له دې نه وروسته به بل عکس راولو. هر عکس چې راولئ، مثلا دا عکس وي، دا عکس، هر عکس چې تاسې اول راولئ. زه به دا عکس کې د رحمت شاه عکس راواخلم. نو کله چې زه صرف دا یې رااخلم نو صرف دا یې انتخاب کړئ. نو کولی شو چې دا انتخاب کړو یو سوال ته، یا بیکګراوند انتخاب کړو، سلیکشن انورس کړو، مخالف یې سلیکشن کړو تر څو دا یې انتخاب شي. هره لار چې د سلیکشن اسانه وي په هر طریقه چې ښه سلیکشن کولی شئ همغه طریقه انتخاب کړئ. زه فعلا دا سلیکشن ټول کلیک کوم او رحمت شاه دومره قدر سلیکټوم. دا به کاپي کړم او دلته به راشم په دې زما په صفحه کې چې دا دلته به یې پیسټ کړم. نو اوس ورسره دا بیکګراوند مکمل راغلی. دا به ترې ختم کړم. نو یا به دا یې سلیکټ کړم او یا به بیکګراوند سلیکټ کړم، هره طریقه چې اسانه وي. نو زه به لاړ شم دا یې به سلیکټ کړم، مثلا دا منطقه به سلیکټ کړم. کوشش کوئ چې سلیکشن مو ډېر زیات دقیق وي. څومره چې مو سلیکشن دقیق وي هغومره به کیفیت یې ښه راځي. اوس مثلا زه دا بیکګراوند مې ټول سلیکټ کړو. که په دې کې وګورو
وینې دا خولۍ هم سلیکټ شوه، دا ځایونه هم سلیکټ شوه، دا هم سلیکټ شوه. نو دا کولی شو چې موږ تاسې په دې ټول باندې پالیګنل لاسو ټول باندې بیرته ترې کم او زیات کړو. نو کوشش وکړئ چې زوم یې کړئ، کوم ځایونه باندې چې کار کوئ هغه ځایونه ځان ته ډېر زیات زوم کړئ تر څو ښه کار ورباندې وکړای شئ. نو زه به دا کلیک کوم او دغه منطقې به چې سلیکټ شوي دي دا به منفي کړم ترې چې سلیکټ نه شي. نو د منفي لپاره کولی شو چې دلته ماینس کلیک کوو او یا آلټ بټن ونیسو. اوس که دلته آلټ بټن ونیسم او دا ځای داسې سلیکټ کړم نو دا ځای به ترې کټ شي. سپیس که ونیسو نو کولی شو چې عکس جګ ټیټ کړو، بیا به آلټ ونیسم او دا ځای به همداسې ترې را منفي کړم. سلیکشن کې ډېر زیات متوجه اوسئ چې ډېر زیات دقیق سلیکشن وکړئ. څومره چې زموږ ستاسې سلیکشن دقیق وي هغومره به مو ډیزاین ښه ښکاري. دا ځای ترې منفي شو، نور په دې ځای کې دومره خاص ځای نشته، دغه ځایونه به ترې منفي کړو. له دې ځای نه به شروع کړو. زه به لږ تیز تیز سلیکشن وکړم ځکه چې بیا به ډېر وخت واخلي. تاسې یې په حوصله او ډېر ورو ورو او ډېر ښه دقیق سلیکشن وکړئ چې وبښئ بېرته به یې انډو کړو. ښه دا هم وشو. کوم ځایو کې چې مشکل و کولی شئ چې بېرته یې انډو کړئ. دغه ځای به هم ترې منفي کړو، آلټ به ونیسو. دا هم ترې منفي شو. نو اوس که زه په دې ډبل کلیک وکړم نو تقریبا ټول سلیکټ شو. دا منطقه به بیخي ډیلیټ کړو، کنټرول ډي سلیکشن به ختم کړو. نو اوس یو دغه ځایونه پاتې شول او یو دا ځای پاتې شو. دا کولی شم چې په دې باندې سلیکټ کړم، دا ډیلیټ به یې کړم. بل دا ځای شو، برش به لږ ورته وړ کړو. که زوم کې که چیرې په دې صحیح نه کېدو نو بیا کېدای شي چې موږ تاسې له پالیګنل لاسو ټول نه استفاده وکړو او له دې ځای نه داسې ورو ورو سلیکټ کړو. تاسې کوشش کوئ چې سلیکشن مو دقیق وي. دا هم ډیلیټ شو، کنټرول ډي. نو اوس که وګورو دا ځایونه یې پاتې دي، دا کولی شو چې په دې باندې داسې سلیکټ کوو، ډیلیټ یې کوو، کنټرول ډي. دا ځای هم همداسې سلیکټ کوو، ډیلیټ یې کوو. نور تقریبا صحیح شو. دا عکس به راواخلو، فعلا به یې دلته کېږدو. که یې کنټرول ټي کوو کولی شو چې لږ یې وړو غټ کړو. که غواړو چې اندازه یې چینج کړو، دا عکس خو راغی. تر څنګ به اوس بل عکس راولو. هر عکس چې دویم راولئ، مثلا دویم دا راولئ، بل راولئ. ما د دونی عکس انتخاب کړی، دا به هم همداسې سلیکټ کړم. مثلا دومره مې سلیکټ کړی، پیسټ به یې کړم. دې سره به هم همدا کار وکړو. که دی اسانه سلیکټېدو دی به اسانه سلیکټ کړو، که بیکګراونډ اسانه سلیکټېدو بیکګراونډ په هغه کې بیکګراونډ سلیکټ کړو، په دې کې به دی سلیکټ کړو. داسې تقریبا که کوم ځایونه زیات شول خیر بیرته به بیا په سلیکشن کې ترې را کم کړو. دا ځای هم وشو، دا ځایونه شو. دا بس ځایونه چې پاتې دي کولی شو چې دا هم ورسره داسې کړو. که چیرې زیات و کم شو نو کولی شو چې بیا یې زوم کړو او بیا وروسته پالیګنل لاسو ټول باندې کم و زیات کړو. چون دا هم سلیکټ کړی، دا ځای به ورسره یو ځای کړو، شیفټ به ونیسو، دغه منطقه به دومره قدر ورسره یو ځای کړو، دغه به هم ورسره یو ځای کړو او دغه ځای به ترې منفي کړو، آلټ به ونیسو. دا منفي شو. دا بس ځایونه یې تاسې خپله نور ورسره هغه کوئ. کوشش وکړئ چې ډېر زیات دقیق وي. زما هم دومره دقیق نه ده ځکه چې وخت نیسي. تاسې زیات دقیق هغه کوئ. دا به هم ورسره یو ځای کړم، دا هم یو ځای شو. دغه ځای به هم ورسره یو ځای کړو، شیفټ به ورسره ونیسو او سلیکشن به وکړو تر څو دا ځایونه هم یو ځای شي. دا به هم یو ځای کړو. دا هم یو ځای شو. نو اوس که وګورو تقریبا ټول یو ځای ده. یو دغه ځایونه هم لږ پاتې دي، دا به هم ورسره یو ځای کړو تر څو دا هم ورسره راشي.
دا هم یو ځای شو. ښه دا ځایونه هم یو ځای کې ورسره دا به شفټ ونیسو، دا به هم ورسره یو ځای کړو. زما سلیکشن دوستانو ډېر زیات دقیق نه ده، تاسې کوشش وکړئ چې دقیق سلیکشن نه استفاده وکړئ. ښه اوس که ډیلیټ وهو دی ډیلیټېږي ځکه چې دی هم سلیکټ کړی، نو کنټرول شفټ آی چې وهو سلیکشن به انورس شي او دا مقابل دا نور ځایونه به ډیلیټ شي، دی به پاتې شي. ښه دی به هم راواخلو، دې څنګ ته به یې کېږدو، دا لاندې ځای هم لږ پاتې ده، خو خیر زما دومره ډېر نه ده په کار. دی به کوشش به وکړو چې دواړه عکسونه په یوه اندازه کړو. یو عکس دا شو او یو عکس دا شو. اوس به دې لاندې ځای ته داسې یو افیکټ غوندې ورکړو، لکه څنګه چې موږ تاسې ما هلته درته عکس وښوو په دې اول عکس کې، داسې یو هغه غوندې به شیډ غوندې به ورکړو د یو رنګ، په هر رنګ کې چې ښه راځي هماغه رنګ استفاده کړئ. د دې لپاره یو نوی لیر واخلئ، نوی لیر بیا رنګ ورکړئ، مثلا که دا رنګ ورکوئ که هر رنګ وي، زه به فعلا دا رنګ ورکړم، آل ډیلیټ بټن که ووهم آل ډیلیټ، نو دا رنګ به دلته ورکول شي. خو چې دا ټول دا رنګ ورکول شي، زما ټول نه ده په کار، فقط دغو ځایو کې مې لږ لږ په کار ده، نو بیا موږ تاسې ماسکینګ نه استفاده کوو، دې ته ماسک وایي. کلیک به یې کړو دلته به ماسک راشي. کله چې ماسک راغی دلته تور او سپین رنګ راځي، خپله اتوماتیک چې ماسک انتخابي، بیا به موږ تاسې دلته ګریډینټ نه استفاده کوو چې تور او سپین وي. نو بیا چې کله زه داسې لاین کشوم، یوه طرف ته تور راځي، یوه طرف ته سپین راځي، دا سپین طرف به همدغه لیر ښکاره کېږي او تور طرف ته به لاندې بیکګراونډ ښکاره کېږي. نو زه به یې له دې خوا نه اپلای کړم، شفټ به ورسره ونیسم چې لاین سیده راشي، داسې ډېر نه، تقریبا څومره اندازه چې مناسب ښکاري په هماغه نه اندازه به یې ورباندې اپلای کړو، دومره اندازه به تقریبا صحیح وي. او بل بیکګراونډ لیر ده، بیکګراونډ به کوشش کوو چې بیکګراونډونه به زیات همیشه بیکګراونډ کوشش کوئ چې بلر یې کړئ تر څو دغه نور شیان دقیق ښکاره شي. نو زه به بیکګراونډ لیر کلیک کړم او دلته به فلټر کې راشم، دا به ګاشن بلر باندې لږ بلر ورباندې اپلای کړم، څومره قدر چې ښه ښکارېدو هغومره ورباندې اپلای کړئ، نو اوس به ګوره دا پکې ډېر زیات واضح ښکاره شي. دا مو شو. تر څنګ به دلته یو ډیزاین بل هم ورکړم دوستانو، ډیزاین چې هر رقم ښه راځي هماسې یې جوړ کړئ، ضرور نه ده چې همیشه کوم ډیزاین چې زه جوړوم تاسې هم صرف هماغسې جوړ کړئ شئ، نور نه. دی به لږ زوم آوټ کړم او دلته به یو الپټیکل مارکیو ټول واخلم، داسې یو شکل به ورباندې جوړ کړم تقریبا ده، که یې لږ لاندې کوئ هم صحیح ده. خیر دې لپاره یو نوی لیر واخلئ، دا نوی لیر مې واخیستو، هر رنګ چې ورکوئ زه به همدا رنګ بیا ورکړم، آل ډیلیټ به وهم چې همدا رنګ واخلي، دا رنګ یې مو واخیستو، ډبل کلیک به وکړو. اوس دا رنګ چې د شاته ده دا به رامخته کړو تر څو د عکسونو مخته راشي، دا عکسونه مخته راغی، که غواړئ چې لږ کته او پورته کوئ نو کولی شو چې کته او پورته یې کړو، دا لیر به کلیک کړو، لږ به یې کته او پورته کړو، دا لیر سلیکټ کېږي، نو کېدای شي چې اټو سلیکټ ایسته کړو چې همدا سلیکټ شي. دا عکس به لږ غټ کړو، بیرته به اټو سلیکټ کلیک کړو، دا به هم لږ غټ کړو، لږ به یې بره راولو، او دا عکس به هم بیرته لږ غټ کړو او لږ به یې بره راولو، لږ به یې غټ کړو، ډېر نه، چې دواړه په یوه اندازه وي نو ښه به ښکاري. دا هم شو او دا هم شو، دی به لږ نور را دې خواته کړو، صحیح. ښه اوس به راشو دا بل عکس به راواخلو، مثلا دا عکس ده، دا هم هماغسې هر رقم چې ښه راځي هماسې به یې سلیکټ کړو، سلیکشن به زه ورته بیرته چینج کړم، مارکیو سلیکشن به واخلم او دومره قدر به دی سلیکټ کړم، کاپي به یې کړم او دلته به یې په دې عکس کې پیسټ کړم، کنټرول ټي لږ به یې راوړ کړو چې په دغه موقعیت کې برابر راشي، دا نه ښه لږ به یې بره کړو تر څو سلیکشن پکې وکړو، بیا وروسته به یې بیرته ځای په ځای کړو، دا ځایونه به بیا همداسې سلیکټ کړو چې صرف دی پاتې شي. نو سلیکشن لپاره بیا دوستانو هماغه لار ده، هر رقم چې اسانه سلیکټ کېږي، مثلا په دې طریقه زه کولی شم چې لږ لږ سلیکشن وکړم او یا کولی شم چې دا طریقه استفاده کړم، هر یو چې اسانه راځي. نو زه به دا کلیک کړم، داسې به داسې هم کولی شو چې دومره ځای هم سلیکټ کړو، دا ترې ډیلیټ کړو، بیا هم داسې نور هم مخته لاړ شو، مثلا
دا ځایونه هم داسې سلیکټ کړو. دوستانو زما سلیکشن وګورئ دغه ځای کې لږ تیز شو، خیر تاسې بیا لږ دقیق سلیکټ کړئ. دا ځایونه هم سلیکټ شو، دا به هم ترې ډیلیټ کړو. پاته یې مانځ شو، مانځ یې هم همداسې سلیکټ کړئ. دا به هم ترې ډیلیټ کړو. کنټرول ډي همدې ترتیب باندې ده. دا ځای هم ډیلیټ شو، کنټرول ډي ډبل کلیک به وکړو. دا مو شو، ګور دغه ځای کې لږ تک تیز ښکاره شو ځکه چې زما سلیکشن زیات دقیق نه و. دا عکس به بیرته لږ واړه کړو چون په هغه ډیزاین کې لږ واړه دي. دی به هم بیرته لږ وړ کړو. اوس به دې لیر ته لږ ډیزاین ورکړو. په دې به رایټ کلیک وکړو، بلینډینګ آپشن به کلیک کړو. بلینډینګ آپشن کې موږ تاسې دلته مختلف شیان لرو چې کیدای شي دې لپاره بیا زه آینده کې بله ویډیو جوړه کړم. مثلا سټروک دی، ډراپ شیډو ده، کیدای شي چې هغه استفاده کړو. دا لیر نه وبښئ، ما غلط لیر انتخاب کړی، دغه لیر رایټ کلیک بلینډینګ آپشن یو څه سټروک به ورکړو. سټروک داسې آوټلاین غوندې ورکوي په هر رنګ چې ښه ښکاري. نو یو څه سټروک به ورکړو، لږ به یې سایز هم زیات کړو چې سټروک به یو څه ورباندې اپلای کړو. مثلا یو 4-5 هر څومره چې ښه ښکارېده هغومره به سټروک ورباندې اپلای کړو. اوټر ګلو به ورکړو چې لږ ګلو واخلي، مثلا سایز به یې لږ ورته زیات کړو. دا ګلو ده. د دې ځای نه یې رنګ هم بدلوی شو او کولی شو چې لږ زیاته منطقه ورباندې ونیسو یا لږ کمه منطقه ورباندې ونیسو. دا به هم ورباندې اپلای کړو. له هغه نه وروسته به یې اوکې کړو. نو دا هم شو، هغه هم شو، دا هم شو. له دې نه وروسته به لیکنه ورباندې وکړو. مثلا زه ټکسټ اخلم او په دې ځای کې ورباندې لیکم چې ICC کرکټ ورلډ کپ. دا شپه هم نه ورکوو. نور به لاندې کړو. د ټکسټ لپاره هم دوستانو دلته هر رقم فاونټس چې ښه ورسره ښکارېده هماغه فاونټس به انتخاب کړئ. کلیک به یې کوئ، له دې ځای نه وګورئ چې هر فاونټ ښه ښکارېده. نو کوشش وکړئ چې یو ښه سموت داسې یو هغه پیدا کړئ فاونټ چې ډېر ښه ښایسته او سموت وي. نو فاونټ ورته انتخاب کړئ. فعلا به زه یو فاونټ انتخاب کړم چې مقصد لږ ښه فاونټ وي. دغه فاونټ به زه انتخاب کړم. تاسې بیا وګورئ چې هر فاونټ ډېر ښه ښایسته ورسره ښکاره کېدو. هماغه فاونټ ورسره انتخاب کړئ. له دې ځای نه به یې سایز لږ وړ کړو، غټ به یې کړو. تر څنګ کولی شو چې ایټالیک یې هم کړو. بعضې فاونټونه بولډ ایټالیک هر څه کېدای شي. دې ته به هم یو سټایل ورکړو. که غواړئ چې سټایل ورکړئ د دې لیر دا ده. نو په دې به هم رایټ کلیک وکړو، بلینډینګ آپشن به کلیک کړو او دې ته به هم سټروک ورکړو. سټروک هر رنګ کې چې غواړئ، مثلا تور رنګ کې یا دې رنګ کې یا هر رنګ کې چې ستاسې خوښ وي. همدا تور رنګ صحیح ده. کولی شي چې شیډو هم ورسره ورکوئ. کولی شي چې ببل او دا بعضې آپشنونه چې بیا کېدای شي بله ویډیو کې زه تاسو ته ووایم، دا هم ورسره کولی شو. مثلا یو ټکسټ ببل هم دلته ولیکم 2019. دې ته به بل فاونټ انتخاب کړو. وګورئ هر فاونټ چې ډېر ښه ښایسته ورسره ښکاره کېږي هماغه فاونټ انتخاب کړئ او هر پوزیشن کې چې ښه ښکارېده هماغه پوزیشن ورته انتخاب کړئ. زه به یې رنګ هم ورته چینج کړم، دا رنګ به ورته ورکړم. او که دې ته هم سټروک ورکوئ نو کېدای شي چې دې ته هم یو سټروک ورکړو. مثلا دې ته داسې یو سټروک ورکوم، هر رقم چې خوښوي. دلته به هم یو ټکسټ ولیکم په سپین رنګ کې. مثلا لیکم چې دا یو ټکسټ د دې ځای شو. همدو به یې کوم دا ټکسټ دغه یو ده. دا به بره کړو، هغه به لاندې چې دا مخکې راشي. دا د دې ځای ټکسټ شو. د دې فاونټ سایز به لږ زیات کړو او فاونټس هم وګورئ چې کوم فاونټ ډېر ښه ښایسته ورسره ښکاره کېږي هماغه فاونټس انتخاب کړئ. او کولی شي چې سټروک هم ورباندې بلینډینګ آپشن کې
دې ته هم سټروک ورکړو چې لږ آوټلاین غوندې واخلي تر څو لږ تازه ښکاره شي. هر رنګ چې سټروک انتخابوئ کولی شئ چې هغه رنګ کې سټروک انتخاب کړئ، سایز هر څه انتخابولی شئ. نو دا په دې ځای کې به فعلا کېږدم. کېدای شي چې مثلا لږ عباره کېږدئ په دې پوزیشن کې او لاندې ورسره تاریخ ولیکئ، ټایم ولیکئ چې په کوم ځای کې او په کوم دغه کې ده. نو دوستانو دا زموږ ستاسې ډیزاین شو. کله چې ټول پوره شو نو بیا که چیرې موږ تاسې له فلټرز نه استفاده وکړو، فلټر لیرز نه، دا به هم ډېر ښه وي. په دې ځای کې موږ تاسې فوټو فلټر لرو. دا کوشش وکړئ چې دا لیر د ټولو په سر کې وي، ټولو په سر کې وي چې لاندې ورباندې اپلای شي. که ټکس باندې د نمونه اپلای کوه هم بیا ټکس لیر به ورباندې بره کړو. دلته موږ تاسې رنګ انتخابولی شو چې هر رنګ دلته انتخاب کړئ دا به د ټولو اپلای کېږي. خو یو رنګ داسې لږ کم رنګه رنګ غوندې رنګ واخلئ. نو اوس که وګورو وینئ لږ تفاوت راغی. نو کېدای شي چې بیا دا داسې بره کړو ترې ورباندې چې په دوه اپلای نه شي په ټکس باندې، په نورو عکسو باندې ټول اپلای شي تر څو د ټولو سټایل داسې لږ یو شانته غوندې شي. نو دا دوستانو زموږ ستاسې د نن ورځې ډیزاین شو. دا به بیا سیو کوئ. سیو کوشش کوئ چې سیو یې هره دقه کوئ. هر نوم چې دلته ورکوئ مثلا زه کرکټ -2 نوم به ورکړم. هر وخت چې تغییرات پکې لږ لږ راولئ کوشش کوئ چې سیو کوئ یې. که چېرته مثلا کمپیوټر کې څه مشکل پیدا شي نو کوم کار چې موږ کړی هغه به له منځه نه ځي. او کولی شئ چې عکس ته یې بدل کړئ. هغه یې فوټوشاپ فایل و، سورس فایل یې شو دا چې هر وخت که بیا تغییرات راولو دا به خلاصو، تغییرات به پکې راولو. او که عکس ته بدلو نو دلته به بیا جی پی جي ورته کلیک کوو چې هر چېرته یې سیو کوو. مثلا زه په ډیسکټاپ سیو کوم کرکټ 2 په نوم سیو به یې کړم. اوکې نو اوس که وګورم دلته به د هغه په نوم کرکټ 2 په نوم راغلی وي، براوزر کې خلاصېږي. نو که بیا په سوشل میډیا کې، یوټیوب کې، فیسبوک کې، هر ځای کې غواړئ استفاده ترې وکړئ، استفاده ترې کولی شئ. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ویډیو شوه. خدای دې وکړي چې ویډیو خوښه شوې وي. کم چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل بیا هم در سره سبسکرایب کړئ. تر آینده ویډیوګانې چې موږ د ډیزاین په باره کې جوړوو تر هغه وخته ښه وخت ولرئ.